Al Doha Islamic Sound System. Rabita number 0300 5949 296. ډیر صفات دي دوت بټره راکو خیر لسو پوری چلو خیر ده لسو پوری وځي خیر ده ٹھیک شو چې مخې ته وراج خلک به فائدہ وصول کی ان شاء الله بسم الله الرحمن الرحیم بسم الله الرحمن مفتی صاحب نما مطالبه کړی و چې مفتی صاحب چې کوم تاسو دا وره چې بعضی کرامات ظاهر اول د ولی په اختیار کې وی بعضی نوې پاغي باندې قرآن یا حدیثونو دلایل پیش کا مفتی صاحب داغه په هغه تلاړو چې زما هغه د مدعا نه ده خپل څه دلایل ور سره په خپل مدعا به پیش کړی وای کنه د ټیم د کولو لپاره هغه تلاړو چې کوم زما مدعا نه ده اعلان کې پاغي په باره کې ما صریح نصوص پیش ل پیغمبر وای زما اختیار کې نشته اکه معجزې باندې تار اوله کنه کوم معجزې باندې تار اوله نصوص مخالف یو دویم نمبر به ماته چې وای عبارت دی ټول پیش لاله په معجزې ما ورته ویل چې د خرق عادت معجزه کرامت په خرق عادت کې دواړه شریک دي صرف د نسبت د بدلیدو د وجنه د نوم بدل شوی پاغي ما حواله پیش کړل یو دویم ما ویلا چې کرامت د فرد معجزې ده هر کله چې معجزه د نبی په اختیار کې رښتره کرامت په طریقې اولاد سره د ولی په اختیار کې نشي کېږي ذکر دې مطلب دار چې تاسو ولی ته فضیلت ورکوي په نبی باندې د کفر عقیده رقم چې شیغانو متفیر کو دریم نمبر به پیر سے وای د موسی علی السلام او خضر علی السلام آیات هم ونوالو د غید لاندې تفاسیر او ولې د قران آیات ګوره پته نه مفسرون عبارت ته د قران آیاتونه وای او به راغیلان قران سوې وما فعلته عن امري پخپل خضر علیہ الصلوۃ والسلام وای دا د الله تعالی کارو د الله تعالی امر زمانه هغه خو وای قران ستاره رد کوي کوم مفسرون حوالجات چې کوم مطلب دا غینه ته اخلي هغه رد کوي بیا درم او هغه معجزه او استا مدعا نه دا کوم مدعا چې ته غلطه کړي یعنی کې دې مطلب دا شو چې پیر سے دې مطلب دا شو چې پیر سے وای چې زما دا عقیده نه ده یعنی تر قران خلاف عقیده لري قران د دومره نصوص سره خلاف ثابت ته خلاف عقیده لري استغفر الله دې عقیده بسو کې دي بیر هغه پس مفتی سے وای موسی علیہ السلام معجزه وای د عیسی علیہ السلام فمسح پلاس باندې بس دا مسکول خو معجزه نه ده دا ګوره مال سره خو دا معجزه شوله دا کرامت شو نه دا صحت ورکول دا معجزه ده دا چا پیلو د الله دا چا په اختیار کې د الله تعالی بس بغیر خلت ما بس مکو قسم دې دای استدلال ټول بریلیانو کړی دي شیخ صاحب درسه پر مولا پرای هدایت کې په واضح الفاظو کې رد کړی دي په واضح ټو سره بیره دینه پس موږ سه عبارت پېښ کو وای رسول الله صلی الله علیه وسلم کچرته زو غواړم نو دا بر اصل ګوره دا غختل چې دا معجزه نه ده هغه سیس د سرو زرو کول او ګرځول دا معجزه ده د شی دونه اراده دا راو څه مطلب دی چې ما سره وګرځي لرأيته زبره ده لرأيته څه مطلب دی استغفر الله مالا مفسد دوره کمزوري خبري وکړه به د نوې عبارت پیش کو به اختیاري مطلبي ماشل دولس جوابات د دې کړي چې به اختیاري مطلبي طلب ورته تفسیر د پار راوړي د اختیار سمانه ده طلب ال انسان کې چې هغه په اختیار کې نه دعا ال انسان کې چې هغه په اختیار کې نه بار بار دولس جوابات موغله خو پیر سے بار بار خبره راوځي نور د پیر سره سره بیا دا کم چې ویلا دا شیخ ادریس صاحب سوئی وایو په ذهن کې د اشکال سوال آ سکتے کہ بعضی معجزات سے تو اختیار معلوم ہوتا ہے جیسے کہ اوپر نے پوری تفصیل آیاتونه چې کوم تاسو ذکر کړي به وي سو اس کا جواب ہے کہ بعضی نظر میں اگر جیسے اختیار معلوم ہوتا ہے لیکن در حقیقت اللہ تعالی اس وقت نبی کے دل میں معجزے کے صادر کرنے کا القاء و اعلام فرماتے اور القاء و الہام علی اور بسیط ہوتا ہے بلکہ اس کو آنی قرار دے نبی صحیح تعبیر تو اس کا صدور من جانب اللہ ہوا دا د ایشر صفی اول محدث او مفسر دی په قران زمون نه خپويږي دا حدیث شیخ صاحب وې دا مفتی شفیع صاحب رحم الله ما دوزل دا حواله پیشلا چې بظاهر ته اختیار معلومیږي خو دې مطلب دا چې الله تعالی ورته القاء وکي دا فعل د الله تعالی وي د نبی او د ولی اختیار لپاره کې دخل نه دوه درې ځل به دا حواله پیشلا کا چې صدقه مرتراشي دا غینه پس مفتی صاحب زره متکلمین حواله جات ما پیش کول خو په منځ کې زمن کې یو خبره کوم مکه زمون سره د مفتی صاحب حکیم صاحب دی استاد په دې باس راغله چې په دې کې بنده ته تاسو مجبورې محض وایرن کې مجبورې مزد کفر عقیده ده مونږ ویلو اول نمبر در قلم مثال ما دا مفتی مولانا ادریس کاندل ویل رحم الله حواله پیش کړي او مخکره معرف پاول سره الان کې مونږ ډیر لوی علما نه یو دا غوړه مولانا ادریس کاندل وی در علم الکلام ماهر هم دی او در دارالعلوم دیوبند شیخ التفسیر د قلم مثال ورکړي نو قلم په مثال کې په خرق عادت کې بنده مجبورې ماز نشو ولا کوئی کفر فتوا
دا دویم نمبر مړه دا مرکو خدای دا د علامه عثماني د خوارق په اول سره د قلم مثال ذکر کوي چې په خرق عادت کې بنده دا مې نه پیش کړی ونسه په بنده په دې کې مجبوری محض د خوارق صفحه نمبر 31 دریم نمبر دا مولانا رشید احمد گنگوئی رحمہ اللہ بلکہ ماز قلم خاص الہیس کی اجازت لومی کرد پدی کی په خرق عادت کې بنده مجبوری محض دی چې مجبوری محض او اختیار د کم طرف راغی یار سلورم نمبر دا زما سره حواله دا زما سره ټیم ودرو خټه پوری سره مفتی صاحب ما ټیم خبرې وکړه خپل نه مې د پښکړی کړه دا مې نه د پښکړی ټیم مې حساب وای ګوره ما په بل ذکر راغی نه په مجبوری محض استدلال وکړ په خرق عادت کې بنده مجبوری محض وي ډیره لپاره به زه نه پیش کوم نه ماره ډیره لپاره پیش کړي بنده مجبورې ماز د مخکې موضوع باندې چلوي سره دا د علامه شمس الله افغاني صاحب رحم الله کتاب د صحیح فیصله چاغره پنځپریانو بریلیانو د علماء دیوبند په منځ کې فیصله کړې و صفحه نمبر 13 باندې وای پیر صاحب د عبارت ډیره هم دی وای گویا ظهور معجزات و کرامات به انبیاء و اولیاء کرامات هم څه کنا او اولیاء ید قدرت کل قلم بید الکاتب اور قلم میں قدرت و قوت کتابت اس وقت منتقل ہو سکتی ہے کہ وہ قلم نہ رہے گورے دے سوئی بلکہ انسان کاتب بن جائے اس طرح قوت غیبدانی ابد میں مادام العبد منتقل نہیں ہو سکتی جب تک ابد رہے بلکہ اعلی بن جائے کیونکہ خاصی الوہیت کی منتقل ہو جانے کے بعد اس کے لیے الوہیت ضروری ہے جیسے قوت کتابت کے لیے کاتب کا انسان ہونا چاہیے دومره خطرناک خبر ہے پھر سے وایرا دے وای پپین مان انسان لیکل کیدا پن په لیکلو کې مجبوری ماز دی تر هغه وخت پورې د پن اختیار نشي ثابت دی تر څو پورې د انسان ګرځیدل دغه چې د نبی او ولی د پاره اختیار ثابتول په معجزه او کرامت کې تر هغه وخت پورې اختیار نه دا مراد چې په ظاهر اولو باندې صدر جوړه مې درته تر هغه وخت پورې د نشي قادر کړي تر څو پورې چې دا ته معبود او الہ نه ګڼل اوس د الله رب ذوالجلال ته مودرو به درته نو قد وکړو گویا ټیم ودرو ټیم باندې ثابت کی گویا ظهور معجزات و کرامات میں د معجزو کرامات په ظاهرولو کې انبیاء او اولیاء قدرت کل قلم بید الکاتب دا غوی قدرت او وای کنه قدرت څه ته وای دا غي په ظاهرولو باندې قدرت شو الله ور قدرت قادر شو اختیار ور تاسو زبانه شو وسواورا اور قلم میں خود اے مفتی سیبه موسی در قلم مثال چور کئ وس در قلم مثال چور کئ پدې کې دا اختیار نشو قدرت په باندې اختیار سره نشو دا چې قلم خوځو ما پدې کې خپل قدرت سره اختیار سره چې خوځي مړه دومره کمزوري خبرې مکو مفتی سیبه بیا خبر کړي دی وای نه دی برابر شو وکړو دی وای چې تر سو پورې دا بنده ته الہ او معبود نه ګرځولای تر هغه وخت پورې د اختیار د قدرت نشي ثابت دی او چې کله ول ته قدرت او اختیار ثابت لري په خرق عادت کې دی وای هغه وخت د الہ تسلیم چې د کفریه عقیده د قران په ګڼو نصوص او حدیث په ګڼو نصوص سره هغه رد کړی دا دویم مفتی صاحب دا حواله د مجبوری مز اعتراض بریلیانو په نور هدایت کې کړي تاسو غي نه راغسته شیخ صفدر صاحب 2000 نقل کړي دا جواب یې کړی دی دریم نمبر خاموش دریم نمبر سلورم نمبر جواب تاسو سلورم نمبر امور عادی او خرق عادت کی پرخدار چې په عادی امور کې د بنده قدرت کاسب وي او د الله قدرت خالق وي په مافوق الاسباب کې د بنده نه قدرت خالق وي نه کاسب وي دی وای قدرت کاسب پکې وي پیر سے وګوره دا چل مکو کنه وکړي پنځم نمبر دی وای متکلمینو چې کم زید आवाज چلل دي هغه په دغه ځکه چلل دي کم چې عادي افعال دي په عام خود دای په مافوق الاسباب کې نه چلل پیر سے شپږم نمبر په دلایل سره موږ دا ثابت کړه چې کرامت او مزه فعل د الله تعالی دي نو هر کله فعل د الله تعالی شو نو دلته جبر د کم تر پر راغی چې موږ په دې درې حواله پېښلې چې د الله تعالی په فعل کې بندل اختیار نه وي تاسو هم چې کوم عبارت پېښ کول فعل الله هغه پېښ کول دا مې جبر جواب کو چې انده جبر الزام نه لګوي او التم په تیر مجلس کې شیخ سرپرست خان صفدر سے بریم الله تم تاسو د جبر نسبت کړو چې مې راغی جواب کو ما حواله پېښ کولې حواله پېښ کوم راکا جی زه کتاب ما حواله پاتې وی جی زما حواله پاتې دي زما ما اولنا په دې باندې قرآن مجید آیاتونه پېښ لا حدیث مې پېښ لا 60 عبارات مې علماء دیوبند په سری الفاظ کې راکایو د کتابونو پېښ لا چې بنده ته په دې باندې اختیار نه وی حاصل په خرق عادت کې بلکې د الله په فعل کې بنده لري اختیار ثابتول زمون اکابر ورته سوز شرک ویل دی هغه ماز پېښ کړو بلکې اخیره کې د علامه شمس الله افغاني عام خلق کتاب نه هغه چې فیصله کړي د ټولو په منځ کې سرکاري ستبه باندې راوخته شو هغه وای په دې کې قدرت ثابتول دا
بندله د الله تعالی صفت ورکول چې دا شرک دی. پیر صاحب ما سره د متکلمینو حواله جات ان شاء الله ول هغه مخ کې هغه دا شر المعقد دی. پیر صاحب دې صفحه نمبر 263 دی وی حتی اذا اراد الولي ايقاع اذا اراد الولي ايقاع کله چې اراده وکي ولي دی وقت لم تک نو دغه نو واقع کیږي نشو واقع کولای د په خپل اراده سره دغه رنګ پیر صاحب ام دیم وی لا توان اختیار نو قسم درې عبارت په جدا جدا پیر درې عبارت په درې عبارت دلته جدا ده لا توان اختیار نو قسم ملو بخلاف المعجزه دی وی نو واقع کیږي په اختیار او قسم په خلاف د معجزه ګوره وخت چې مل چې معجزه ته هغه وی چې هغه په اختیار کې شته د ان الکرامه لا تكون اختیار نو قسم ملو بخلاف المعجزه دی اختلاف په دې کې شته لیکن باقي کې رښتره هغه واقع کېږي شي دغه پیر صاحب دا حواله مستقل اگر دلته جدا ذکر کوم لان اراده الشخص بشکه اراده د کس انما تتعلق بفعل لا بفعل غیره دا هر سړي اراده خپل فعل سره هغه متعلق کېدي شي د بل چا فعل سره نشي متعلق کېدي تاسو د الله د فعل سره د بنده اراده د کوئی پیر صاحب دا حواس علی شر الکبرى د سنوسی دا زما سره پیر صاحب بل حواله دا زما سره الواقیت والجواهر دې صفحه نمبر 238 دی وای القرآن معجزه الګ قرآن معجزه دا د بنده فعل نه کړ الله فعل په دې کې بنده کې صرف له اختیار شته نشته کسو کې وای په کافر کیږي او بیا وای هو فعل الله تعالی دا فعل د الله تعالی دی دغه رنګي دا زما سره رساله فی الاعتقاد دی وای د کرامت باس کې القول فی الکرامه واما العقل فان عقلم دا خبره کې چې دا کرامت فعل الله تعالی علی خلاف مجرى العاده دا د عادت نه خلاف د الله تعالی فعل دی باس د کرامت کې مستقل مخکې ولا راکې هغه پوره شو صبر وکړه 10 پوری چلو 10 پوری چلو ترن باغی والی اخیری ټن مو بیا مفتی سے هغه بغیر مې چې د مفتی صاحب نه کومه حواله د اوس چې شروع شوې دي دا ټول حواله په معجزې باندې دي ما تاسو ته وي کوم واپس چې دوی د کرامت حواله ورکی دا دوی واپس بیم ځل او درین ځل باندې ورکړي دې باندې زمونږ اعتراضات تاسو داسې چل مکوي بل ته حواله ورکړه د فتاوا رشیدیه د کوم عبارت چې نقل کړي دا اصل کې د رساله ول د فتاوی رشیدیه نه نقل کړي او فتاوی رشیدیه ول د شیخ شاه اسماعیل صاحب نه نقل کړي دي او دې ته بیا نه ګوري چې شاه اسماعیل صاحب باندې دا کله کوم اعتراض وارد شوی دی نو سائل اعتراض کوي سائل چې کړه اعتراض کوي د سائل د اعتراض نه وروسته حضرت گنگوهی رحم الله داغي جوابات کوي جوابات چې کله متحقق شي په دې انداز سره کوي چې سلبي کلی د قدرت نشته غوري دا سلبي جزئی راغلي عبارت څنګه وای اور وتا دا دې خیر هم دغه قلم حرکت په تاسو شوي مکنه ها چې د قلم د حرکت مثال لا څنګه دی راغلی اس فیل ته کہ وہ اعلی عمر کے کہ مجھ سے صدر کرتے تھے اور مجھ کو قطعا اس فیل کے کرنے کا حکم تھے پس قلم جیسی حرکت ہوئی اگر قلم علم سے عاری ہے نبی کو علم و ارادہ و توجہ ہوتا ہے دا قلم مثال ستانش سے کیږي ځکه قلم د علم او د قصد او توجه نه علی دی او حضرت گنگوهی رحم الله فرمایي په فتاوی رشیدی کې چې نه رسول الله صلی الله علیه وسلم د علم او د قدرت او د توجه سره دا کار کوي اس علم و توجه کو اختیاری جزئی سی تعبیر کرتا ہوں زدی توجه تا او د اختیار تا اختیاری جزئی ما نو قلم کی اختیاری جزئی نشتا سلبی کلی راغلی دی او دل تسر راغلی دی اختیاری جزئی را سلبی جزئی راغلی بل تاسو را خبر کوم 200 حواله ما ورکړي چلو که ګوري کرامت کې اختیار شته الکه ور میکړي کور میکړي دا خو ساده خبره ده بس به تاسو الکه ور میکړي کور میک نجی ما سر دل تاسو ته وي چې کومه حواله د معجزې وي هغه مونږ په کرامت کې قطعا نه منو که د معجزې حواله تاسو په کرامت کې منئ بیا بکینو په دې به مجلس وکړو او دا غینه پس تاسو دا ثابت کوم چې اعتقاد مې نه دي خبره مې نه ده خو د متکلمینو نه به د الله په قوت او په ان د الله او په دعا د اولیاء الله ان شاء الله دا ثابت کوم بهم مجلس په ان شاء الله زموږ کیږي او دغه او دغه ما وتک دا خلینه رضا کما بهم مجلس په دا د حقانی فتوا ده د حقانی فتوا په وقود قدر دا ټیک شو دا پرېدا لړکا خبر چې شو خبر تاسو چل دي بهم نمبر مجلس په ان شاء الله زموږ صبر وکړه اخیری لا مدعي ولسي هذا مدعي هذا مدعي ولسي هذا مدعي خبرې نکو بل وخت را نه ورکو
اللهم صل على ٹھیک میں چلتا ہوں وصلی اللہ علیہ یا اللہ خیر پکے واسطے زیرو پنځه منټه پاتې ما بنداو پیر صاحب دلته دروي نه کوم پیر صاحب دلته اوله خبره وکړه د فتاوا رشیدیه چې دا هغه سوال نقل کوي هاشا وکلا هغه دلته فائدہ قائمه د فائدې عنوان قائمه دا غي د لاندې خپل اکابر عبارات نقل کوي او په دې کې نور دومره سړي کې زه پیش کوم تاسو مسلک بنیاد ختم کړی دی نو لہذا دغه اعتراض هم فزولو بیا وای د قلم مثال کې زه وضاحت کوم هغه اراده او توجه خبره کوي نو اراده توجه مونږ وایو چې شتره البته د دې سیس په صادرولو کې هغه تشبیه ور کوي چې څنګه په صادرولو کې قلم مجبور ماز دی دغه څه په خرق عادت کې انسان مجبور ماز دی دریم نمبر پیر صاحب ما ته وخت ویل چې قدرت نه قدرت په خپل باندې پیر صاحب اوس پدې کې وای بهرحال دا ټول باسو شو موږ د پیر صاحب دی ادب او احترام کو ان شاء الله ولز د باس په ټوله دنیا ګوري زمونږ ټوله دنیا ته دغه اپیل دی چې ان شاء الله زمونږ د پیر صاحب دی په مجلسونو کېږي غلط میسج څوک بچلا وعده فتح د غیرت قدردان مبارک زر مفتی ندیم صاحب په مونږران مبارک وعده فتح د غیرت قدردان مبارک زر مفتی ندیم صاحب किस्म की इस्लामी मुहाफिल मजालिस जलसों और कॉन्फ्रेंस के लिए आला साउंड सिस्टम फराहम करने का मयारी सेंटर जदीद DSLR और ड्रोन कैमरा से वीडियो रिकॉर्डिंग की सहूलत मौजूद है। अल दोहा इस्लामिक साउंड सिस्टम राबिता नंबर 0300 5949 296